ملګرو ټولو ډېرې بنیادي خبرې وکړې په ساحل صاحب باندې هم د هغې په دې کتاب باندې د حیات سواتي صاحب په دې ډېر دروند کاوش باندې ما اکثر خلک وایي چې امیش صاحب باره کې موږ خبره کوو چې دا ډېر لوی اهم شخصیت دی دواوین یې مرتب کړي دي دی کړي دي هغه کړي دي یو ورځ یو ډېر پوه سړي دي څه دي خو هغه خو کمپایلیشن یې کړي دي مرتبین دي مرتب دی زه اکثر د خلکو ته زما دا جواب وي هغه ته مې هم دا جواب و چې که چېرې همیش خلیل صاحب دا کلاسیکي دیوانونه نو بازیافت کړي نیو ډسکور کړي په هغې یې تحقیق نو کړي او هغه متون یې پښتو ادب ته نو وړاندې کړي نو نن به تاسو د پښتو ادب تاریخ څنګه لیکلو د پښتو ادب ګرامر به مو څنګه لیکلو د پښتو ادب لغات به څنګه مرتب کېده د هر څه خو د دې هغه بنیاد په هغې دي نو دا حیات سواتي دې دغه ته کم از کم موږ په دې اهمیت باندې دا دلته ناست خلک چې وه په دې باندې پوهېږو چې دا کمپایلیشن دی نو د دې کمپایلیشن اهمیت څه دی دا خو ټیک د کلاسیکي متن نه دی خو دا څنګه چې د ټولو ملګرو وویل ډاکټر صاحب پرې په تفصیل سره رڼا واچوله حنیف خلیل صاحب دا د دې موجوده عهد د دې موجوده عصر د یو داسې شخصیت چې هغه پښتنو په ژوند منلی دی ټولو ته قابل قبول هم دی او د ټولو په دې عهد کې د ژوندو شاعرانو نه د ټولو نه زیات مقبول شخصیت هم دی دا د هغې شخصیت په حواله باندې دا کتاب مرتب شوی دی د دې یو اهمیت دا دی چې دې کې زمونږ کوم لیکوال چې دې کې شامل دي په هغې کې ځینې داسې دي چې هغه د هغې ډېر نږدې ملګري او هغې تخلیقکار هم وو هغې نقادان هم وو هغې محققین هم وو نو هغوی د ساحل صاحب د تخلیقي عمل د ارتقا د مدارجو ډېر د نږدې نه لیدلي وو د هغې نه واقف وو لکه چې یو سره نږدې وو یو خو د هغې خلکو مقالې په دې کې شاملې دي نو په دې وجه د زیات اهمیت وړ دی دویم بیا د هغه خلکو مقالې په دې کې شاملې دي چې هغه د دې وخت ډېر نماینده خلک دي ډېر نماینده خلک چې هغه هغې سره نږدې هم نه دي پاتې په دې کتاب کې د هغې په پښتو ادب باندې په پښتو شاعرۍ باندې د ساحل صاحب په فکر و فن باندې د هغې نظر ډېر زیات جوړ دی نو یو هغه څیزونه پکې شامل دي اوس د دې فایده څه ده دا مقالې را یوځای کړې شوې د دې څه فایده ده که دا مقالې دغسې خورې ورې وي نو چا به د هغه په ملي فکر باندې څیز لیکلي و چا به د هغه په تشریحاتو باندې لیکلي و چا به د هغه په ژوند باندې لیکلي و چا به د هغه په یو بل اړخ باندې لیکلي و نو هغه به چې چاته چېرته یو مقاله میلاوېده نو هغه به هغه لوسته و هماغه یو طرف یو اړخ به هغه ته واضح کېدو زه د هغه خلکو خبره کوم چې څوک د هغې د فکر و فن نه ني واقف دلته خو ناست خلک او دا زمونږ ادیبه طبقه او دانشوره طبقه خو ترې ټوله واقفه ده دا یو داسې کار وشو چې په دې کې د مختلفې مقالې دي راغونډې کړي دې ته موږ په دروند نظر ځکه ګورو چې دې کې د هغه د فکر و فن او د ژوند زیات اړخونه په یو ځای موږ ته په لاس راغلي